د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ځایه نښتې شوي چې لږ تر لږه پکې 10 خبیث پوځیان هلاک شوي او نږدې 100 نور ټپیان دي. دا چې یاد بریدونه چیرته شوي، څومره مهمات د طالبانو لاسته ورغلي او د پاکستان مرتد ریاست څه ویلي، جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي ډلې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په پوستو، چیک پوینټونو او کاروانونو بیلابیل بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه 25 خبیثو پوځیانو ته مرجوب اوښتې ده. دې ډلې د خیبر پښتونخوا د خیبر ایجنسۍ په باړې ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځ په یوه کمپ برید کړی چې پکې 3 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې برید کې طالبانو له درنو وسلو هم ګټه اخیستې وه چې له امله یې ښایي پوځ ته وراوښتي تلفات ډېر وي. په ورته وخت کې د ټي ټي پي مجاهدینو د پاکستاني پوځ په کمین کې له انحصار وروسته پر قوي ځواب سره برید شنډ کړی او 2 تنه پوځیان یې وژلي دي. دا پیښه د باړې ولسوالۍ په دوربخیلو سیمه کې نن سهار مهال شوې ده. بل اخوا نن سهار 9 بجې د خیبر پښتونخوا ایالت بنو ولسوالۍ په لکي مروت سیمه کې هم پاکستاني طالبانو د یاد هیواد د پولیسو په یو موټر برید کړی چې پکې د پولیسو ډي اس پي محبت خان وژل شوی او په موټر کې سپاره نور عسکر ټپي او مړه شوي دي. بل اخوا په مومندو ایجنسۍ کې نن سهار مهال طالبانو د انبار ولسوالۍ په ډي چوک کې د ناپاک پوځ پوستې ته 2 لاسي بمونه غورځولي چې په ترڅ کې د ګڼو پولیسو د مرجوب له سربیره یاده پوسته له منځه تللې ده. په دې ټولو بریدونو کې طالبانو ته زیات شمېر وسلې، مهمات او پوځي موټر هم په لاس ورغلی دی. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.